د طالبانو ښځې چیرته ولې او څنګه اوسېږي، د یوه طالب کورنۍ فرانسې ته څنګه رسېدلې ده او د فرانسې سفیر یې څنګه راز افشا کړی دی، دا ټول په دې ویډیو کې وګورئ ترڅو په هر څه خبر شئ. د طالب مشرانو ښځې او کورنۍ اوس هم پاکستان کې دي. د امیر خان متقي ښځه او لورانې په کوټ او اسلام آباد کې ژوند کوي. له کوټې څخه هادیه نیوز ته سرچینې وایي چې امیر خان متقي اصلا پاکستانی پښتون دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې مخفي غړی دی. همدارنګه د اکثریت طالب مشرانو ښځې او کورنۍ په کراچۍ، اسلام آباد او کوټه کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هیڅ ډول بهرني کسان شتون نه لري. خو د طالبانو ښځې او کورنۍ اوس هم افغانستان ته نه راځي. داسې اوازې هم شته چې د دغو طالب مشرانو ښځې او کورنۍ د پاکستان د پوځ تر نظارت لاندې دي او له پاکستان څخه د وتلو اجازه نه لري. بلخوا بیا په کابل کې د فرانسې پخوانی سفیر داوید مارتینا وایي چې د کابل د تخلیه په وخت کې نږدې 400 فرانسویان او د فرانسې افغان همکاران باید د فرانسې د سفارت له ودانۍ څخه د کابل هوایي ډګر ته رسېدلی وي. د هغه په خبره دغه کسان باید په بس کې انتقال شوی وای. دغه سفیر چې اوس مهال په افغانستان کې نشته خو وایي چې د طالبانو یو ډلګي مشر په کابل کې هغه ته ویلي و چې که چیرې د هغې ښځه، ماشومان او وبخې له ځان سره فرانسې ته انتقال کړي نو د فرانسویانو بس ته به اجازه ورکړي ترڅو د کابل هوایي ډګر ته داخل شي. د فرانسې سفیر او استخباراتي کسانو د خپلو اتباعو د خوندیتوب لپاره د دغه طالب مشر غوښتنه منلې او د هغه ښځه، ماشومان او وبخې یې په بس کې پورته کړي دي او هوایي ډګر ته یې رسولي دي. ویل کېږي چې اوس د دغه طالب مشر کورنۍ په فرانسه کې میشته ده او فرانسه غواړي چې بیرته یې افغانستان ته اخراج کړي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ. همدارنګه د دغه طالب د کورنۍ په اړه دا چې تر فرانسې رسېدلې ده، ستاسو په نظر باید اوس له هغوی سره څه وشي؟ خپل نظریات مو راسره په کومنټ کې شریک کړئ. موږ یې هم په راتلونکو ویډیوګانو کې نشروو. تر بیا ښه وخت، د خدای په امان.